ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. د دې آیت کریمه تعلق د ما قبل سره په دوو طریقو سره ده. یو ده مخکې آیت هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب تر اولئك هم المفلحون پورې دا گویا بیان ول پر د انعمت عليهم. ان الذين كفروا دا بیان شو د مغضوب علیهم او د زوالین د پاره. دا یو مناسبت مخکنی آیتونه دیو آیت د پر تشریح او دغه آیت د بل آیت د پر تفسیر او تفصیل شو. دویم مخکې آیتونه منشأ شو د پر د سوال، دا جواب د سوال مقدر نه. مخکې آیت کې الله فرمایل هدى للمتقین، قرآن کریم هدایت ته لپاره د متقیانو. په بعض نور آیتونو کې الله پاک فرمایي هدى للناس، قرآن کریم هدایت ته لپاره د انسانانو. او حمل د هدایت په قرآن باندې هم مبالغتن شوی. نو سوال پیدا شو چې قرآن کریم په هدایت کې دومره فرد کاملی چې حمل د هدایت په د باندې مبالغتن کیږي. بدا ابو جهل، ابو لهب، عبد الله ابن ابي ابن سلول دې ته خو هدایت ونک، بیا دا څنګه هدى للناس. نو الله پاک جواب وکړ چې ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چې دې خلکو ته د قران کریم نه هدایت، دا د قران کریم نقصان او کوتاهی نه ده، بلکې دا په دوی کې دننه یو خباثت موجود. هغه دا ده چې دوی کافران دي په درجات ضد او عناد کې، او دوی گمراهان دي په درجات ضد او عناد کې. زلالت د پر درې مرتبه وي: جهالت، ضد و عناد، ختم الجبریه. هم دا خبره قرآن کریم په دو نور سورتونو کې هم یاد کړی ده. فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون په سوره توبه کې. دغه شان په سوره بنی اسرائیل کې الله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين خو لا يزيد الظالمين الا خساره. نو دغه خلقو ته هدایت نه ملاویدل دا د قران کریم نقصان او کمای نه ده. او د داسې یو مثال ده لکه یو بیمار په سمه بیماری باندې بیماری او یو حذق ډاکټر ته ورش، ډاکټر ورته سمه مناسبه نسخه تجویز کی چې صاحب په دې باندې عمل وکا، ان شاء الله زه د ذمہواریم چې تاسو به الله صحت کامل درکړي. دغه بیمار دغه دویره واخلي کوی ته وغورځي، دغه بیمار د دویره واخلي سیلاب او توی ته وغورځي. نو آیا دغه دوی به ته ګټه ورسي؟ یا دا دغه دویو کمای ده؟ یا دا به دغه ډاکټر جهالت شمار شي؟ هیڅ کوم جهالت نه شماري. ان الذين كفروا، تحقیق سره هغه کسان چې د کفر کړی ده. کفر کفارو صيغه د فعل ماضی ده، مصدر کې دوه احتمال دي. یا دا ماخوذ ده د کفر نه، یا دا ماخوذ ده د کفر نه. کفر په لغت کې اخفاء النعمت توي. یو چا پتا باندې نعمت کړی ته داغه ناشکری وکې، هغه نعمت پټ کې، دغه نعمت قدر او احترام ونکې. اخفاء النعمه دیتا کفر وای لغت په اعتبار سره. او کفر په فتحې د کاف سره مطلق التستر ته وای، یو شای پټ اکه نعمت وي او که غیر نعمت وي. دی وجنه کروندګر څوک چې غنم جوار او د شیان کری کروندګری کوي، لغت په اعتبار سره دي ته هم کافر وای. کافر منا دای ساتیر د لپاره د تخمونه غرزوی پټیو په هر تقدیر. لغت په اعتبار سره یا عبارت شه د اخفاء النعمت نه، یا عبارت ته د مطلق تستر نه. کفر په اصطلاح کې زید او نقیض د ایمان ده. ایمان تاسو معلوم ده چې دا عبارت ته د تصدیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په ټولو هغه قضایاو کې چې په کوم قضایاو باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتګ بداهتن معلوم. تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم بما علم به مجيئه من الله سبحانه وتعالى.
تصدیق د پیغمبر په هغه قضایاو کې چې کومه قضایا باندې د دره تک الله پاک د طرفه معلوم دي بداهتن اجمالا فيما علم اجمالا و بعض امور کې تصدیق کې اجمالی کافی لك متشابهات وتفصيلا فيما علم تفصيلا او په بعض امور کې تصدیق تفصیلی پکار او ضروری وي لك محکمات دی ایمان باز مستقل ځان ته باز د خپل ځای ان شاء الله راشي خود دومره ده دلته زمونږه مقصود دا ده چې ایمان عبارت ته د تصدیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې د تصدیق بکای په ټولو هغه قضایاو کې کوم قضایا چې درا وړي دي د الله پاک دی جانبه او د درا تک په دغه قضایاو باندې بالکل مشهوري که شمس فی نصف النهار لکه شمس په نصف النهار او دا تصدیق کله اجمالی وي دا تصدیق کله تفصیلی وي بعض علماء د کفر منع کړی دا تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکذیب لیکن دا تعریف کمزور ہے یو طرف ته اهل سنت والجماعت فرمای چې د کفر او د ایمان په مابین کې منزله نشته منزله بین المنزلتین دا خود معتزله او مسلک دا خود اهل سنت والجماعت مسلک نه ده او چې د ایمان تعریف وشو په تصدیق د کفر تعریف وشو په تکذیب او مینس کې وسته راغله د شک او د تردد ولا صورت یو انسان شکی وي په دې کې چې الجنت حق متردد وي فالنار حق دا شکی وي او متردد وي فی الله موجودون کې یا په قیامت کې وغیرہ وغیرہ د تسوک مسلمان نه وای اهل سنت والجماعت په نسبانه او د تسوک داسم نه وای چې لیس بمؤمن ولا بکافر چې نه مؤمن نه کافر بلکې د کافر وای نو جمع تعریف د کفر هغه د عدم تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تصدیق چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام تصدیق نه کړ اوس نه تصدیق دا په صورت تکذیب کې هم راځي یو سړی تکذیب کوي د پیغمبر نه تصدیق دا په صورت د شک او د تردد کې هم شته چې شک موجودی تردد موجود وي نو تصدیق بیا هم نه دی موجود نو بس دې ته کفر وای نو کفر عبارت شد د نه تصدیق نه تصدیق کله کله معلومیږي په انکار د دغه انسان چې ټول خلک په دې پوهیږي چې دا سړی تصدیق نه لري په خولې وایي چې نه منم نه تصدیق دا کله کله معلومیږي په صدور د داسې افعالو چې داسې افعال د دنه صادر شي چې هغه افعال دلیل د دې خبرې وي چې دې سړی په ځل کې تصدیق نه دی موجود ځکه چې دغه افعال د تصدیق النبی سره نه جمع کیږي نعوذ بالله یو سړی قران رواخلی پس مکه ولی نعوذ بالله یو سړی دی الله او رسول دی الله ته بدر دوی د تحقیر د شاعر الله کوي په خپل بدای سلور وای چې زه مسلمان یم سلور به وای چې ما تصدیق موجود لیکن د دغه افعال چې د قران کریم نه خلی ګندګیو کې غورځي د قران کریم نه خلی زمکه ته راخلاصي دا دلایل دي خبرې دي چې د سړی په ځل کې تصدیق نه موجود او د داسې انسان په باره کې هم متردد کې دل نه دی پکا چیرې دا سړی مسلمان ده په د ظاهري کلمې باندې نه سه په ظاهري کلمې باندې د مسلمان نشمیر لایکی کفر د پر یو څو اقسام یو توای کفر التکذیب والانکار دویم توای کفر الجحود والعناد دریم توای کفر الاعراض والاستكبار څلورم توای کفر النفاق او دا سلور وړه اقسام دی لپاره د هغه کفر چې هغه مخرج ده د ملت نه چې دا سلور وړه اقسام په چا کې موجودي بیا دا مخرج وي د ملت الاسلام یا کدا سی وای دا سی وای چې کفر اساسا دوه قسمه ده یو د کفر اکبر بل د کفر اصغر کفر اکبر دا سلور اقسام لري کفر التکذیب والانکار کفر الجحود والعناد کفر الاستكبار والاعراض او کفر النفاق کفر التکذیب والانکار عبارت دغه کفر نه چې انسان
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په خوله مانی نه په زړه مانی، نه په خوله ورته قایلی چې ته واقعي پیغمبر یې، نه په زړه ورته قایلی چې ته پیغمبر یې. لکه کفر د ابو لهب، د ابو لهب چې کوم کفر و، دا کفر د تکذیب او د انکار، دا د زړه له اخلاص د پیغمبر دشمن، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تصدیق د سره نه کاو، نه په زړه نه په خوله. دویم د کفر الجحود والعناد، هغه عبارت ته د دینه چې زړه کې پیژني چې په حق پیغمبر دی، په بس ضد نیولای، عناد نیولای، په خوله اقرار نه کوي بلکې په خوله انکار کوي چې ته نه پیغمبر. دا د بعض مشرکینو هم دا کفر، او قرآن کریم ذکر کړی دی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هر کله چې دوی ته راغی هغه څه چې دوی وپېژندل چې دا حق دی، بیا کفر وکړ. یا بل ځای کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، دا پیغمبر پیژني چې حق دی لکه څنګه چې خپل زمن پیژني، دې باوجود انکار کوي. دې ته وایي کفر جحود والعناد. بل د کفر الاعراض والاستكبار، یو شی ته د سره توجه نه کوي، د پیغمبر خبره ته د سره توجه نه کوي، د الله پاک سبحانه و تعالی فرمان ته نه توجه کوي، نه زده کوي، نه په عمل کوي، تکبر په بنیاد باندې دا خبره او دا عمل د ځان د شان سره منافی ګڼي چې زه دا کار وکم، زه به دا څنګه کوم. لکه کفر د شیطان، شیطان ته خو هر څه واضح، د خو د الله سبحانه و تعالی سره براه راست خبرې شوې، فرشتې لیدلې وې، الله سبحانه و تعالی تخلیق د آدم په ولید، الله تعالی مستقیما مباشرتا دته حکم وکړ چې ته سجده ورته وکړه، خو ابا واستكبر وکانه من الکافر. دغه سجده آدم ته علیه الصلاۃ والسلام د تعمیل د حکم د الله پاک دا د ځان د شان سره مناسب نه ګاڼو، او د ځان د شان توهین ګاڼو، تکبر په بنیاد باندې. به دې ته وایي کفر الاستکبار او کفر الاعراض. دویم د کفر النفاق، هغه عبارت ته د دینه چې په خوله باندې تصدیق کوي، البته په زړه کې تیرا منکر، په خوله باندې تصدیق کوي چې ته واقعي پیغمبر یې. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، او الله پاک فرمایي والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، دروغ وایي، پزله کې دا خبره نه ده موجود. بیا دې ته کفر النفاق وایي. داسې نور اقسام هم شته، کفر الاستهزاء، کفر التحکم والاستهزاء، په خلم وایي، په ظلم وایي، یا په خله وایي، خو دې باوجود استهزاء کوي په الله او په رسول دی الله پورې، دا په نفاق کې داخلي، دا غیر مختلف شاخونه. دا کفر اکبر ده. په دغه څلورو اقسامو کې چې یو انسان په کم کفر باندې کافری، نو دا کفر د لپاره مخرج د ملت الاسلام نه، دې سړی ته څوک مسلمان نشي ویل. او حکم ادا ده کتبای و نه باسله، کتبای و نه باسله، نو ابد الابد پر په جهنم. یو بل نوع شته کفر الحاد چې ورته وایي، الحاد زندقه. مختلف اقسام دي، علماء مختلفو جهاتو مختلفو ذوقونو مطابق تقسیم کړي. اقرارم کا لفظاً ظاهراً او تصدیق لاره، د خلید اقرار مطابق تصدیق هم لاره، خو د باوجود تشریح د اسلام، تشریح د آیاتونو د اسلام د قرآن کریم، او تشریح او تفسیر د ضروریاتو د اسلام، کم امور چې په اسلام کې بداحت درجه ثابت وي، دغه تشریح داسې تشریح کوي چې دا د اجماع د امت خلاف، د ضروریاتو خلاف، د تواتر خلاف. دته الحاد وایي، الذين يلحدون في آیات، اکسان چې الحاد لکه نچریان، څوک چې وایي چې د کائنات دا تبعید د قوانینو د فطرت، او د انکار کوي د ټولو معجزاتونو چې قرآن کریم کې راغلي، لکه سر سید احمد خان شو، یا غلام احمد پرویز شو، یا داسې نور او داسې نور. داسې ډېر خلک موجود دي، ملحدین دي، په خوله وایي موږ مسلمانان یو، کتابونه یې لیکلي دي په اسلام باندې، په خوله خو پرېږده، کتابونه یې لیکلي دي د اسلام په مبادیاتو، خو چې کله هم په قرآن کریم کې چېرته د معجزې تذکره راغلي وي، یا مثلا
خارق العادت یو امر راغلی دای به دغه داسې تشریح کوي چې د اجماع د امت د تواتر د دواړو برخلاف. مثلا سورة النمل کې د سليمان علیه السلام تذکره ده. سليمان علیه السلام باندې الله پاک فرمایي چې سليمان علیه السلام په وادي النمل باندې راغی نو قالت نملة میږي ووې خپلو ملګرو ته ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. اسنه چې سلیمان او د ده لشکر ملان دي نو دای وایي وی نمله میږي ته نه وایي میږی وایي پیغمبر سره چرته خبرې کوي پیغمبر د میږي سره داسې استهزا کوي. وی نمله په هغه لکې کې د یو قوم سردار و دغه قوم سردار نوم نمله و او ده باقاعده مذاکرات کول د سلیمان علیه السلام سره. یو سړی و ملک و سردار و هغه نمله نومېده. اوس دا ترجمه کافت الامت د اهل سنت والجماعت مذهب اربعه خلاف. یم دغه شان سلیمان علیه السلام فرمای قرآن کریم تذکره کړی ده مالی لا ارى الهدهد څه وجه ده ما لره چې زه هدهد نه وینم. نو دلته هم دی داسې وایي چې د هدهد نه مراد دا مرغه نه ده چې د کوم مشهور ده. وی د هدهد نه مراد دا د بلې قبیلې د بل قوم یو مشر او ملک او سردار و. د ده مثلا په مشیرینو کې یا په مجلس شورا کې به ناست و مشورې به یې ورکولې نه یوه ورځ ورک چېرته ونه نو ده ورته وایي چې هدهد کاکا چیرې ده هدهد کاکا نه ښکاري. دا مرغان دا کیسې نشته. بیا دې ته الحاد وایي کفر الحاد کفر زندقت. نو دا کفر اکبر ده. کفر اصغر دا عبارت ده د معاصیو د ګناهونو نه. امام بخاری رحمت الله علیه باب الکفر دون الکفر دغه تذکره کوي. کفر کام د کفر نه نو کفر اصغر مطلق معصیت ته وایي. د دې اطلاق په هر ګناه باندې کېدای شي. د ګناه د اطلاق په هر ګناه باندې کېدای خدا مخرج د ملت نه نه. هر ګناه سره سړی مخرج خارجي ګناه د ملت نه او د اسلام نه دته به کافر نه وای او هغه د ردت احکام په د باندې نه جاری کیږي. سواء اسم مصدر ده په معنا د استوا. استوا مصدر مبني للمفعول په معنا د مستوین. انذرتهم ام لم تنذرهم جمله فعلیه ده مؤوله ده په اسمیه باندې بلکې په مفرد باندې. اسمیه باندې هم نه په مفرد باندې. انذرتهم دا مؤول ده په انذار او کسر. ام لم تنذرهم دا مؤول ده په عدم انذار کسر. انذرتهم ام لم تنذرهم په طویل د انذار کا وعدم انذار کا په دې سره دا مبتدا مؤخر. سواء د خبر مقدم. سواء من خبر ولې وایو فعل ته مونږ مبتدا ویل ولې سواء ته مونږ خبر نه وایو مبتدا نه وایو. دوه وجه. یو وجه دا ده چې سواء نکره ده او جمهور علما فرمایي چې مبتدا هغه معرفه پکار یا نکره مخصصه پکار چې تخصیص شوی. سواء محض نکره ده یو وجه خدا. انذرتهم ام لم تنذرهم دا خو جمله فعلیه ده. کته وایي چې جمله فعلیه بلکې مطلقاً جمله د خو نه معرفای نه نکرای ځکه چې تعریف او تنکیر دا د صفاتو د مفرد نه دي او جمله ده او په قوت نکره کې ضروری جمله دا نه معرفای نه نکرای او په قوت نکره کې ضروری بیا د مبتدا نکرات نکره انذار او عدم انذار کا. جواب دا چې نه کله چې انذرت کې مونږه تعویل کو په انذار او کسر. انذار مصدر ته مضاف ته معین شخص ته. عدم انذار کا عدم مضاف ته انذار ته. انذار بیا مضاف ته معین شخص ته. او تاسو ویلی دي چې مضاف د اضافت سره د معرفت ته چې معرفت ته اضافت وشي د اغه نه دایر کسبوي تعریف. نو انذارک و عدم انذارک دا معرفه. نو یو خود دیو جن سوا اون تم مبتدا نو شویل
بل دادا چې بل آیت کریمه کې هم داسې ترکیب راغله هغه آیت کریمه کې کون د سواء خبر متعین ده نو دغه مونږ په غیبه نه حمل کړ بل ځکه الله فرمایي چې آیا مونږه فاجران داسې وګرځول لکه نیکان صالحان سواء محیاهم و مماتهم چې برابر وي د دوی ژوند او د دوی مرګ کله هم داسې نه ده الله فرمایي د نیکانو صالحانو ژوند او مرګ او د فاسقانو فاجرانو کافرانو ژوند او مرګ ازنه برابر سواء محیاهم و مماتهم التخو محیاهم صراحة اسم ده معرفه ده او سواء فمقدم ده مماتهم ده صراحة اسم ده او ده معرفه ده او سواء خبر مقدم ده نو الته چې سواء مقدم خبر شو دلته دي سواء مقدم خبر شو ليتطابق النظران چې یو نظیر د بل سره برابر شي دوی وجه شوي درېمه وجه امام رازی رحمت الله علیه فرمایي تفسیر کبیر چې ګوره مبتدا او خبر به مونږ په دې پیژنو یوازې دا نه دي ضروري چې یو معرفت او بل نکره ده بس معرفت مبتدا وایا او نکرات خبر پسې وای دا اصلي تعریف د مبتدا او د خبر دی او بل نه امتیاز پدې کې چې په دغه دوه شیانو کې مخبر عنه سوق تای مخبر به سوق معنوي اعتبار ته ګوره نو دوه شیان دلته راغلي انذار او عدم انذار دا یو او سواء دا بل اوس دوه احتمال دي یا خو به مون سواء مخبر عنه ګرځو د مساوات نه به تعبیر کو حکایت بکو په انذار کا په عدم انذار کا سره او یا به معاملہ برعکسی د انذار کا او عدم انذار کا د دینه به حکایت کو سواء سره برابر دي هغه شای چې برابر دی څه شی دی هو الانذار وعدم الانذار دا اخبار نه دی مقصود مخبر عنه سواء نه دی او تسویه نه ده بلکې مخبر عنه انذار او عدم انذار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې مشخص خلقو په باره کې وایي چې یا رسول الله د دغه مشخص خلقو په باره کې به درته وایم چې څوک مراد دي دا مشخص خلق څه دي د دې په باره کې زد استاد انذار او د عدم انذار په باره کې یو اخبار حکایت درته کوم چې د استا انذار او عدم انذار د دغه خلقو په نسبت باندې دوی د پر برابر ده د دوی په نسبت باندې برابر څنګه برابر ده لا یؤمنو دا تفسیر د مساوات چې ایمان نه راړي نو ظاهره خبره ده چې کله سواء مخبر به شو او انذارک و عدم انذارک دا مخبر عنه شو مبتدا او خبر کې څوک چې مخبر عنه وي عام مبتدا وي او څوک چې مخبر به وي هغه خبر ذکر سواء ته خبر مقدم مایو انذرتهم ام لم تنذرهم دې توس منګه مبتدا او کته وای چې طویل د پر خو تقدیر د ان وي یا تقدیر د ان ناوي یا ما مصدر یاوي دلته خو نه انشتا نه ان نشتا نه ما مصدر یاشتا بدا طویل د انذرتهم تعویل د ام لم تنذرهم په انذار او عدم انذار سره انذار کسره کوي څنګه جواب ده چې دا تعویل د جملو چې په مفردات باندې علما کوي یا په واسطه د ان یا په واسطه د ان یا په واسطه د ما مصدر یا سره دا بنا د پاکسری قوانینو استعمالاتو باندې عام قوانین او عام استعمالات اکثر داسي ورنه داسي نور مثالونه هم موجود دي چې په یو شي کې به تعویل شوی به د دینه چې دلته د انوي یا د اناوي یا د ما مصدر یا تسمع بالمعيدي خير من ان تراه یو شاعر د معيدي په نام باندې نو د شعر ډیر زیات مشهور نو خود جسمت او د باډي په لحاظ باندې ډیر برباد نو چرته یو بل شاعر اوریدل نو چا ورته ویلو د بل شاعر ته چې هغه معيدي شاعر خدا نو دا سلام دی باندې وکاته نو دا یو څه نیم بیت ځان سره و تسمعوا بالمعيدي خير من ان تراه د معيدي په باره کې چې کومې د حسنات ته اوریدل د صفات ته اوریدل دا خو د دې ډیره خوا چې ودی لیدل یاره دې لیدل نه لیدل خو
تسمع فعل مضارع ده بغیر د ان بغیر د ان بغیر د ما مصدریانا پس سماع کابن مؤول ده او دا مبتدا ده خیر خبر دم جواب ورکو وستعرف قدره ان انفتح فاه ويتب زما مرتبه ال تو پیژنې ما تبالت ته ان شاء الله قائل شي چې کله مخل خلاص شي چې زه شعر درته وایم بهر تقدیر د آیت کریمه سره یو څو مباحث متعلق یو دا چې د دغو کافرانو نه څوک مراد ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون تحقیق سره کسان چې د کفر کړه دستا انذار او نه انذار په دوی برابر ده مطلب لا یؤمنون ایمان نه راوړي درې اقوال یې ورک بعض علما فرمایي دینه مخصوص اهل مکه مراد ابو جهل ابو لهب ولید ابن مغیره عتبہ شیبہ کم چې سنادید د قریشو دا خلق ځنه مراد سو علما فرمایي چې دا سورت مدنی ده نو مدینه منوره کې عام خطاب اهل کتاب ته نو د دینه په مدینه منوره کې مخصوص کافران لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول حيي ابن اخطب يهودي كعب ابن اشرف يهودي عبد الله ابن سوريا يهودي التموليان او پیران او دا خلق ځین مراد دا ایمان نه راو سو علما فرمایي چې قادة الاحزاب ځین مراد دي په غزوه احزاب کې د کافرانو چې کم قائدینو کافرانو چې کم مشرانو هغه ځین مراد دا قول لک ضعیف غونډه کا ځکه په قادة الاحزاب کې غټ قائد ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنہ او په خیر کې اسلام راو نو دا دوه احتمال واضح یاتنا مراد متعین اشخاص اهل مکه یاتنا مراد مدینه منوره کې معین خلق دا یو خبر دویمه خبره دا ده چې دلته یو مسله چیړ ده او دا مسله اختلافي ده تکلیف به ما لا یطاق دا جایز ده او کنه دا جایز تکلیف به ما لا یطاق یا مکلف کول دی یو انسان بالممتنع چې یو شای نه کېږي وجود مشکلی محالی او الله پاک یو انسان په مکلف کې چدا کارو دته وای تکلیف به ما لا یطاق نو آیا دا جایز ده کنه دا جایز دا ممتنع دا واقع ده او کنه دا واقع نو سوال مو په تفصیل نه بغیر اختلاف بیان و معتزله او ماتوریدیه وای چې تکلیف به ما لا یطاق نه جایز ده او نه واقع تکلیف به ما لا یطاق نه جایز ده او نه واقع ما محکم درته ویلو یو کتاب واخلئ الروزة الباهية في المسائل الاختلافية بين الأشاعرة والماتريدية أو نظم الفرائض بنام بني بل كتاب كم مسائل چه اختلافي دي أشاعرة وماتريدية وما بين دا پک بیان دی هلته کې پک دا باسم نو ماتريدية والی او معتزله والی چې تکلیف به ما لا یطاق دا نه دی جایز او نه واقع اشاعره کې بعض اشاعره وايي چې جائز دی او واقع نه شوی نه دی ځکه الله پاک وايي لا یکلف الله نفسا الا وسعها وعده یې کړو بعض اشاعره وايي چې جائز هم دی واقع ده جائز هم دی واقع ده ابو جهل الله پاک مکلف بالایمان ده کنه ده قیامت پر ورځ الله پاک پښتنه کوي ده نه کنه چې ایمان دی راوړ ولنه ابو لهب دا مکلف بالایمان ده کنه قیامت پر ورځ باندې دې باوجود الله پاک دنه مطالبه کوي چې الله پاک اخبار ورنه ور کړی ده فلا یؤمنون سره کله چې الله پاک اخبار ورک فلا یؤمنون سره چې دا ابو جهل ایمان نه راړي دا ابو لهب ایمان نه راړي نو د ابو جهل او د ابو لهب ایمان ممتنع شي ولی ممتنع شي کله چې الله پاک د ابو جهل او د ابو لهب د ایمان نه اخبار ورکړ د دوی دوه کسانو چې د دوی ایمان نه متحققي د دوی ایمان ممتنع شي ولی دوه وجه یو خو د دې وجنه کله د دوی ایمان ممتنع نشي بلکې واقع شي بیا خو بلازم شي کذب په کلام دی الله پاک ویلو چې لا یؤمنون او دوی خو یؤمنون
نو یؤمنون خو رافع ده د پر د لا یؤمنون نو کذب براشي کلام دی الله یو دویم دا ده چې اجتماع النقیضین براشي کچیر دی ایمان واقع شي بالفرض ځکه چې دی چې مسلمانان شي نو د ایمان تعریف مو چې ایمان عبارت ده د تصدیق د پیغمبر نه بجميع ما جاء به پر ټول هغه قضایا باندې چې رسول پاک راوړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره هم قضایا راوړي دي په هر قضیه باندې دوی تصدیق بعض د قضایاو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه چې دراوړي دي د الله پاک د جانبه د لا یؤمنون ټکای ان الذين كفروا لا یؤمنون دوی ایمان نه راړي بیا چې دوی تصدیق کوي د پیغمبر بیا به د دوی ایمان وی په لا یؤمنون باندې هم نو یو طرف ته ورته وایي چې دوی ایمان او تصدیق موجود او بل طرف ته لا یؤمنون د دوی نه نفي د تصدیق کوي او د ایمان کوي نو هم به دوی یؤمنون وي ځکه چې ایمان یې واقع ده هم به دوی لا یؤمنون وي ځکه چې تصدیق ده په لا یؤمنون نو هم یؤمنون هم لا یؤمنون د اجتماع کې نو دی وجه نه دا نه جایز اصل خبره ده چې د ما لا یطاق څه ده ما لا یطاق دا یو څه تفسیر لري یو لا یطاق ممتنع بذات توا کم شای چې ممتنع بذات ما لا يدخل تحت القدرة الواجبة والقدرة الممكن چې کم یو شای د قدرت واجبی او د قدرت ممکنه په دې د دواړو لاندې دیول لاندې هم ناراضي دې تم لا یطاق دې تم ممتنع بذات هم لکه اجتماع النقیضین ارتفاع النقیضین یو ممتنع ده دویم د ممتنع په دې معنی سره چې په خپل دای ممکن په امکان ذاتی خو ممتنع ده د دې وجنه چې بل ممتنع به ذات لره مستلزم شه کدای واقع شي ته په خپل ذات کې څه استحاله نشته البته خو بیا مستلزمیږي یو بل ممتنع به ذات لره دیتا ممتنع بالغیر و لکه د حکماو د رای مطابق عدم د عقلی اول دا په خپل ممکن فی نفسه کواکیش استحاله نشته خودته ممتنع به ذات وای او دته ممتنع وای بالغیر ځکه کدا واکیش عدم د عقلی اول یا دوی وای چې عدم د عقلی اول مستلزم د عدم د واجب تلاله یا به عدم پر الله پاک باندې راشي او عدم د الله پاک ممتنع به ذات عدم د عقل اول ممکن بذات مستلزم للممتنع بذات او سوچ چې ممکن بذاتی مستلزم شي ممتنع بالذات لرا دته ممتنع بالغیر دا بل لا یطاق اغدا دریم ما لا يدخل تحت القدرة الممکنه چې د قدرت ممکنه لاندې ناراضي اگر کدا داخليږي د قدرت واجبالان کا خلق الجواهر والاعراض دا جواهر او د اعراض دا الله پیدا کړی دا ممکنات دا د قدرت واجبی لاندې راضی راغلي هم دي جواهر هم الله پیدا دي اعراض هم الله پیدا او د قدرت ممکنه لاندې ناراضي تاسو معلومه ده په خلق الافعال مسلک ته اهل سنت والجماعت دا بل درې معنی د لا یطاق سلام معنا لا یطاق ما لا يمكن ارتكابه وتحمله الا بمشقه شديده ارتکاب ممکن وي مسلمان تا انسان کو انتهائی مشقت سره ارتکاب ممکن کو انتهائی مشقت سره ډیر زیات تکلیف ورته دته لا یطاق قدرت ممکنه لاندې راځي کو انتهائی تکلیف مثلا الله پاک یو چاته بالفرض و تقدیر چې پنځل سورزه په مسلسل د شپې او د ورځې روزه نس لس ورځې مسلسل د شپې او د ورځې روزه بنس نو باز خلدا کوي لس ورځې خوراک نه پنځل لس نه کوي خو تکلیف به ډیر سخت انتهایی تکلیف به یا الله پاک یو چاته وای پښپاو په ورځ کې به 200 رکعات المنز کوي اوس 200 رکعات المنز دا کېدل شي دا ممکن البته خو سره د مشقت نو کده لا یطاق نه مراد ممتنع بذات لا یطاق نه مراد ممتنع بذات نو لا یطاق په معنا د ممتنع بذات دا تکلیف نه جایز ده نه واقع نه جایز ده نه واقع
ځکه چې دا یا نسبت جهل مستلزموي الله پاک لره چې ولې الله پاک ته پته نه و چې دا شی ناممکن ده او که پته و ورته د باوجود انسان مکلف کوي په دې باندې دا ظلم الله پاک نه ظالم ده نه جاهل بعضې خلکو دا محکمه کړی اشاعره او ماتریدیه او مابین یو دی لا یطاع په معنا د ممتنع بالغیر لکه ایمان دی ابو جهل ایمان دی ابو لهب ممتنع بالغیر ایمان دی ابو جهل ایمان دی ابو لهب خپل ممکن د په امکان ذاتی ممتنع د په امتناع بالغیر دو وجونا یا خود دی وجنا چې کذب راځي په کلام دی الله کې او دویم د دې وجنا چې اجتماعونه کې زین راتلا دا تکلیف به ما لا یطاع جایز هم ده واقع خو د امتناع غیری دی وجنا نه بلکې د امکان ذاتی دی وجه د امتناع غیری دی وجنا نه ګوره په دا ایمان دی ابو جهل ایمان دی ابو لهب کې دوه جهات شو یوی دا جهات ته چې چون کې دا مستلزم ده کذب لره په کلام دی الله کې نو ممتنع ده په دغه جهات باندې نه ده مکلف به فی نفسه ممکن ده په امکان ذاتی سره ځکه ایمان څه نه عبارت تصدیق د پیغمبر نو تصدیق د پیغمبر چې ابوبکر صدیق کوي چې ابو جهل نشي کوي یا د دې آیت کریمه د نزول نه مخکې ایمان دی ابو جهل ممکن و کنه ممکن و په امکان ذاتی اوس چې الله پاک اخبار ورکړ فلا یؤمنون سره نو هغه د چې کم ایمان و ممکن په امکان ذاتی د امکان ذاتی نه امتناع ذاتی ته خو نه دی وتل اوس هم د ممکن د په امکان ذاتی تاسو ویلي دي چې قلب المواد نه دی جایز امتناع ممکن به ذات ممتنع به ذات شي دا انقلاب نه دی جایز ممکن به ذات واجب به ذات شي دا نه دی جایز واجب به ذات ممتنع به ذات شي دا نه دی جایز واجب به ذات ممکن به ذات شي دا نه دی جایز دغه شان واجب او ممتنع په دونه بدلی قلب المواد ورته اخو نه دی جایز نو اوسم دا ممکن ده ماتریدیه په اشاعره ته دا جواب ورکړي ماتریدیه باندې سوال ورې چې تاسو تکلیف به مانو ته جایز نه وای دا ابو جهل بری کوم څه خیال دا پښتنه باندې پکې یو کنه نو دې جواب کوي چې ولنه الله پاک پښتنه ضرور کوي دی ابو جهل نه صاحب د ایمان خلا یطاق جواب دا چې لا یطاق په معنا د ممتنع بالذات نه لا یطاق په معنا د ممکن بالذات ممتنع بالغیر ام ممکن بالذات ممتنع بالغیر خود امکان ذاتی نه وځي لہذا اوسم د په امکان کېشته لا یطاق په معنا د ما لا يدخل تحت القدرة الممکنه چې د قدرت ممکنه لاندې ناراضي لکه خلق الجواهر والاعراض نفس امکانوي دا لا یطاق جائز ده واقع نه جائز خو ځکه ده چې نفس امکان نشته او د یو شي چې امکان وي نو الله پاک انسان په مکلف کوي کته وای چې دغه تکلیف څه فائدہ ده چې کیږي حمله اظهار د عبدیت مثلا بالفرض و تقدیر الله پاک درته وای شوی خونه دی خاصی او مفروض مثالونه دي چې دا غر د دې ځای نقل کا پور ځای اوس دا د قدرت ممکنه لاندې نه راځي قدرت ممکنه نه راځي خدي تکلیف کې څه حکمت دې تکلیف کې حکمت دا ده چې ته التلاش غره ته وګا ورک او درسه هم وکا کنه یو سواره بیا به خپل وغزوي چې الله ما خو خپل کوشش وکړ خو نه کېده وسو اظهار د عبدیت پوش دا ورکه حکمت تکلیف به ما لا یطاق ومنا د ما لا يرتكب ولا يتحمل الا مع المشقه الشديده سخت تکلیفونه برداشت کول نو دا عام طور نه کیږي ما جعل عليكم في الدين من حرج الله پاک سبحانه وتعالى فرمایي چې په دین کې مې حرج پتا زبنه نه دی پیدا کړی عام طور باندې کیږي نه البته کله به د حالات په انسان باندې راځي چې فحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وحين الباس وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر کله داسې حالات په انسان باندې راځي عام طور نه راځي خو کله امتحان په صورت کې بیا هغه مشقتونه سخت امتحانات هغه په انسان باندې راځي او عام طور په دین کې
دس یو شای نشته ده چې الله پاک مستمر په تا باندې لازم کړی وي او ته تحمل نشي کولی. النص د قرآن کریم باندې ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دی آیت کریمه کې دوه سوالونه دي نحوي. یو ده انذرتهم حمزه د استفهام، او تاسو ویلي دي چې حمزه د استفهام دا مقتضی د صدارت الکلام. وإذا تضمن المبتدا کفیه وای وإذا تضمن المبتدا ما له صدر الكلام، چې مبتدا متضمن شي ما له صدر الكلام، یا دواړه معرفي وي یا دواړه متساوی وي نکره مخصصی وي، فاصله تخصیص کې برابر وي متساویت تساویین، یا مثلا په خبر کې یو ضمیر وي چې مبتدا ده نو واجب تقدیم او تقدیم واجب ده د مبتدا. نو دلته خو استفهام ده او د استفهام خو په خپل جمله کې مقدم نش. دا یو. دویم سوال ده چې حمزه د استفهام او کلمات انذرتهم ام لم تنذرهم، حمزه د استفهام او کلمات دا د احد الامرین د پاره، دا د احد الامرین د پاره راځي. الرجل فی الدار ام امرأة، ایا سړی د پکور کې که زنانه ده. دا په هغه ځای کې انسان وای چې یقین وي په دې چې یو ده دواړه نه دي. نو حمزه د استفهام او کلمات دا د احد الامرین د پاره. بل طرف ته د سواء او د استوا نسبت امرین ته کی، د سوا او د استوا نسبت احد الامرین ته نه کی، وی دا برابر دي، دو شیان به برابر. یو شی په باره کې څوک داسې نه وایي چې دا یو شی برابر. یو شی به دوه صفاتی دوه به احوال وي یا به دوه شیانی، د دې په مابین کې به مساوات. څوک درته وایي زید درته راغواړم که عمر، درته دواړه برابر دي چې کوم یو راغواړي. څوک درته وایي چې زید وجود خدای که عدم خدای، نو ته ورته دواړه برابر. نو سوا په معنا د استوا د دې نسبت دوه تکي، او کلمات حمزه سره د دا د احد الامرین د پاره. نو دا خو جمع د بین ضب و نون، دا خو داس دلکه په یو ځای کې سمسره او مئی جمع کول، سمسره او مئی جمع کول. سمسره او مئی چرته جمع کی؟ سمسره په ټول عمر کې یو ساس کې یو بنه استعمال، سمسره په ټول عمر کې یو ساس کې یو غړپ وبنه کوي، او مئی بغیر د وبنه وخت نشي تیروي. دا څنګه جمع کیږي؟ دا دوه سوال، دواړو سوالونو جواب دار چې انذرتهم کې حمزه د استفهام او دغه شان چې دا معنا د استفهام مؤکده شوی ده په کلمې د د حمزه او د د دواړه منسلخ دي د معنی د استفهام. نو چې منسلخ دي د معنی د استفهام نه په مطلق کلام کې تقاضا د صدارت الکلام کوي، نه په خپل جمله. دلته دوی جملې، یو ده ان الذين كفروا د دې ځای، یو ده سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، دا دویمه جمله ده. انذرتهم نه په مطلق دغه جمله کې تقدیم تقاضا کوي، نه په خپل جمله کې چې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. نو دیونه جواب وشو. دویم نم جواب وشو نسبت استوا او د مساوات احد الامرین ته یقینا نوی جایز، خو په کم ځای کې چې کلمات استفهام حمزه د استفهام او کلمات د استفهام د پر خو یې کنه. اوس ته ولید چې دا د معنی د استفهام نه منصلح تعویل مونه ک په انذار او عدم انذار کسر، انذارک و عدم انذارک. نو چې انذارک و عدم انذار کسر مونږ تعویل وکنو احد الامرین خو ختم شو کنه، بلکې کلل امرین راغلی. نو چې دواړه امرین معتبر شول، نو د سواء په معنا د مستوی نسبت بالکل ورته صحیح. ان الذين كفروا تحقیق سره هغه کسان چې د کفر کړي، سواء علیهم مستوین علیهم برابر دي دوی باندې. انذرتهم انذارک ایاهم يراول نستا دوی لرا ام لم تنذرهم وعدم انذارک. په اوسره معنا نه کو، ځکه چې اوسره معنا وکړو خو بیا د احد الامرین انذارک ایاهم وعدم انذارک ایاهم دا برابر دي. څنګه خدای برابر دي؟ لا یؤمنون ایمان نه راوړي. سوال ده، نو چې ایمان نه راوړي
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبلیغ دوی ته بیان دوی ته لغوه نشه جواب ده چې نه ولې لغوه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تبلیغ او د بیان یو د نسبت ته رسول پاک یو د دې نسبت ته انسانانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیان او د تبلیغ نسبت رسول پاک ته ادي وجوب ده په د باندې واجب ده چې تبلیغ وکړي او په هر واره چې د تبلیغ وکړي الله پاک مستقل اجر ورکړي برابر خبره ده قوم ایمان راوړي او کنه راوړي او یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تبلیغ نسبت ته قوم ته چې آیا په دې اثر مرتب کیږي او کنه مرتب کیږي د دې تعلق د قوم سره الله پاک دا سن دي ورته ویلي ان الذين كفروا سواء عليك ان انذرتهم ام لم تنذرهم عليهم په دوی باندې اثر نه مرتب کیږي تا ته صاحب اثر مرتب کیږي ته اعداد ما واجبہ کې فان لم تفعل فما بلغت رسالته الله فرمایي کدی کدی کوتای وکړه نو بیا خو زما پیغام دی ونه رسو ان الذين كفروا تحقیق سره هغه کسان چې د کفر کړي سواء علیهم مستوین علیهم برابر دي دوی باندې زرتهم انذارک ایاهم يرول دستا دوی لرا ام لم تنذرهم وعدم انذارك اياهم د مساوات مناسده لا يؤمنون دوی ایمان نراړي ولی ختم الله على قلوبهم زکامور ولد الله پاک پسلونو د دوی باندې والا سمعهم فوقو فاغ صفت اوریدلو د دوی باندې وقت منای مکه امام ابن عاشور رحمه الله دې کوله تحقیق کوي ختم الله على قلوبهم مهر ولد الله پاک على قلوبهم على عقولهم والبابهم د دې په عقول باندې الله پاک مهر والا وعلى سمعهم او د دوی د اوریدلو په صفت باندې الله پاک مهر والا اوریدلو صفت ورکې نشته وعلى بصوارهم غشاوتون او پسترګو د دوی باندې غشاوتون پردید ختم الله على قلوبهم الله پاک مهر والا استادین کې بدار چې الله پاک مهر والا یا خدا مناشوا چې الله پاک منع شد دوی د ایمان که دوی ډیره حل زله وکي چې ایمان راړي والله پاک منع نو چې الله تعالی منع ده نو بیا دوی څه کوته یې کړی ده څه ګناه یې کړی دوی مجبور شول په ایمان باندې نو جواب دار چې ختم دی الله پاک دا د دوی په مطلق انکار نه دی مرتب مطلق منکرین خو ډیر خلک چې په اول وخت کې به انکار کوو په اخر کې بیا مسلمانان شو عمر فاروق اول وخت کې منکر او بیا مسلمان شو داسې نور صحابه کرام بلکې ختم دی الله پاک د دې په ځړونو باندې دا مرتب دی د دوی په ضد او په عناد باندې او چې کله دوی ضدیان او عنادیان شول بیا الله پاک مهر پیوایا بیا د ځان نه دی ګیلانه د ځان نه دی ګیلانه کې او د دې داسې یو نظیر ده د دې نظیر داسې لکه یو سړی په جماعت کې ناست منځو په دغه ټو شهرونو کې دا ترتیب به چې یو جماعت امام غوي خادم او چې کله خلق منځونه وکي به جماعت بندای نو فرض کوي یو سړی په جماعت کې منځ وکړي او جمع سره سنن هم ادا کړل نوافل هم وکړه جمع وشوا وختیش خادم د جماعت راشي د سړی ته وای چې صاحب د جمع المنز دی اوک نوافل دی اوکلل اوس د جماعت د بندولو وخت راغی نو مهرباني او کبار ته وځه مونږه جماعت بندو حالات صحیح نه دي خدای د خبره نه و خپل ناس بیا ورته وای صاحب ټیم شپدا مونږه جماعت بندو ته وځه دا بیا ناس بیا ورته وای چې دا آخري اشعار در کوم تنبیه در کوم پکې بندوم دی دروازه در پسې بندوم کو نه وځي هغه بیا هم دغه شان ناس او د دروازه د بار طرف ته پسې بند کړ اوس دغه خادم څوک ویل شي چې د غلط کار وکړ یا د خادم د سړی په جماعت کې مانه دا څوک ویل شي چې څوک نشي بار بار تنبیه ورکړه او ځا ټیم پورا ده ضرورت ته پورا شول منزونه دی وکړل ارسه وشول نو دلته څه کوي د بار بار تنبیه باوجود هم د په دغه ځای کې ناشته نو دینه بعد که دروازه هم دغه خادم پسې بند کړه نو هغه سړی دی بیا د ځان نه ګیلان بیا د خادم نه دی ګیلان
دغه شان دلته خو باب د کفارو کې الله پاک په یو مدعا باندې معجزات او خدای دلایل نقلی پیش کړه امثال ذکر کړه عقلی ذکر کړه وحی ذکر کړه داس یو صفات نشول چې الله پاک تذکرہ ورته کړی نه او د دوی د هدایت لپاره کافی شي دی باوجود یو انسان په ضد او عناد باندې ولاړی نو کله پک مهر په اوای نو هغه پښتو متل دی چې دا چا ودا ما خپل بیا ګیلا سره کوي بلا چې په ځان د خپل کړي بیا د بل نه ولې ګیلا ودا چا ودا ما خپل مې په ځانو بیا ګیلا ولې کوي بل د بل نه بیا ګیلا نه ختم الله على قلوبهم مهر ولا الله پاک على قلوبهم پزلون د دوی باندې امام ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې قلوبنا مراد عرب د قلب نسبت چې کله حیوان ته وکی نو دا مخصوصه وخه مراد دا مخصوصه وخه نه مراد انسان ته چې کله نسبت وکی د قلب یا په دوه معنی راځي کله په معنا د عقل او کله په معنا د وخه سره دلته د قلب نه څه مراد دا فرمایي چې د قلب نه دلته مراد عقل د قلب نه دلته مراد لب الباب د عقل محل دا کم ځای زړه دی که دماغ دی ډاکټران وایي جدید دور کې چې اصل ځای دی دماغ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوبه ده چې د عقل محل دی دماغ البته نور علما فرمایي چې د عقل دغه محل دی زړه علامه منورشاه کشمیر رحمه الله فرمایي فیض الباری چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې کوم خبره منسوبه ده چې دا وایي چې د عقل محل دماغ دی وې دا خبره ما چرته روایت پیدا کړای نه ما ډېر تحقیق وکړ ما د متقدمینو نه چرته هم د دې باره کې څه روایت نه زده کړ او ما نه ده لیدلی چې امام صاحب دې داسې البته دا سره معلوم دي چې دا غینه دا معلومیږي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه محل د پر د عقل زړه وې دا راته معلومه ده هغه دا ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا ده چې امام چې جنازه کوي نو دغه امام د مړي زړه ته بدري سینې ته بدري چې په محاذات د زړه کې راشي ولې ځکه چې د زړه د محل د ایمان نو معلومه شو چې زړه محل د عقل هم دا او محل د ایمان هم د امام صاحب د دې مسلک نه دا معلومي چې د په نسبانه هم محل د عقل او د ایمان زړه د دماغ نه سوله ما فرمایي چې یو د ایمان او بل دی عام معلومات د زړه او د دماغ د یو بل سره ضرور به ضرور تعلق شته د زړه او د دماغ یو بل سره تعلق شته د عقل تعلق د دماغ سره مشته ده چې دماغ د چا نشه کې نو عقل هم بیا کار کوي عقل هم کار نو سوله ما فرمایي چې یو ایمان د یو عام معلومات ایمان اول زړه ته کوزيږي اثر په دماغو کې ښکارا کوي عام معلومات دغه مرکز هغه اول دماغ دی بیا چرته پزله باندې اثر وکړي بهر تقدیر اوس جدید تحقیقات دي د ساينس او د طب د میډیکل چې د عقل تعلق د زړه او د دماغ د اردوړو سره نو شریعت او عقل دواړه جمع کیږي کا قلوب نه مرادم دا زړه د غوخه او کده قلوب نه مراد هم د عقل کې بالکل برابر ذکر د محل مراد نه مخ کې سوچ داو جدید تحقیقاتو نه مخ کې دا سوچ و چې محل د پر د عقل دماغ دی او سوچ داده او تحقیق داده چې محل د پر د عقل هم دماغ دی او هم زړه دی دواړو سره معن تعلق ته دی او دا یو تجربه نه با تجربه شوی تجربه دا شوی و چې چرته د امریکای په یو هسپتال کې یو وړوکی ماشوم دا د زړه بیماری باندې بیمار او زړه ورونه خراب او ډېر ګډوډ ډاکټرانو تقریبا چې هغه پلار او مور ته ویلو دا بچی د قابل علاج د علاج نه کی او که چرته زړه ورته پیدا کوای شي او پیسو نو مونږ پکې کارلای شو زرع القلب ورته وای د عمل زرع القلب د زړه کارال ګردې کارال دا خو کیږي کنه نن سبا ډاکټران دا کارونه کوي نو کزله ورته پیدا کوای شي نو کوای شي دا کار کیږي کې نور مشکله په دې اسنا کې دې هسپتال ته یو جنې راوړه
هغه اوبو ته غورځېدلې وه ډنډ ته او ډېر وخت پکې تېر کړی و داسې د بېهوشۍ په حالت کې راوړی چې ډاکټرانو په هغې باندې تحقیق وکړ هغه جینۍ باندې هغې مور پلار ته وویل چې د دې بچ کېدل مشکل دي تقریبا دا مړه ده خو هغه نور د هلک مور پلار ته یې وویل چې که تاسو د دغې جینۍ مور پلار هغه راضي کوی شئ په دې چې د دغې جینۍ زړه درکړي د دغې جینۍ زړه اوس هم په داسې پوزیشن کې ده چې مونږ یې راوباسو دلته یې وکارو نو کار به شروع د دې هلک مور پلار دغې جینۍ مور پلار ته وویل چې ستاسو د دغې جینۍ حیات بېلته واپس کېدل دا مشکل دی خو زړه یې اوس هم په داسې پوزیشن کې ده چې دلته یې وکړي نو کار به شروع نو دا مونږ ته راغله خلک دغسې کوي که اروپا کې چې کم خلک دي په امریکا کې د ځان تقسیم وصیتونه وکړي دلته پاکستان کې عبدالستار ایدي په نام باندې یو کس و صحیح مشهور سړی نو هغه چې کله مړ کېده په خپل سترګو باندې وصیت وکړ چې ما نه سترګې وباسئ چاته یې ورکړي باقاعده وایي بسل یو کس ته یې ورکړي پکې وایي کارلی بل یو انسان هغه نه صحافیانو انټرویو اخیسته چې څرنګې وطن په وینې که نه وینې ډېر ښه یې وینه نو د عبدالستار ایدي په سترګو کې ګرځېده ورته ښه صحیح ده بلکل بس مونږ تیار یو چې زمونږ د دغې جینۍ زړه په ده کې وکاره نو د هغې جینۍ زړه یې په دې هلک کې وکاره نشهیي حالت کې و د هلک کله چې د هلک په هوش کې راغی اول نه نشه ووته نو خپل مور پلار ته د وایي چې اوبو ته غورځېدلی یم د اوبو نه مې وباسئ غرق شوم اوبه دي هغه د جینۍ چې کوم هغه حالات وو چې هغې اوبو ته غورځېدلې وه د هغې نه دغه یې فریادونه شروع مور پلار ته وایي چې اوبو کې یم ډنډ ته وغورځېدم رو مې باسئ بچ مې کوئ مړ شوم دا فریادونه شروع نو که د عقل تعلق د زړه سره نه وای دماغ خو د جینۍ هلته پاتې شوي دي دغه واقعات چې اوبو ته غورځېدلی یم دا خو په هغو دماغو کې پاتې شول چې هغه مړه دي دلته ماشوم ولې دغه نارې کوي چې اوبو ته غورځېدلی یم مړ کېږم ومې باسئ د اوبو نو معلومه شوله چې د عقل به یک وخت تعلق هم د دماغو سره هم د زړه سره نو د ایمان اول تعلق د زړه سره ځکه زړه دویم نمبر دماغو سره او په دې باندې ټول که عرب دي که عجم دي که مسلمانان دي که کافران د معلوماتو د خوشحالیو د غمونو دغې نسبتونه ټول زړه ته کوي نن مې زړه خفه ده نن مې په زړه پریشاني ده نن مې زړه خوشحال ده زړه مې در باندې خوشحال شو صحیح ده زه رحمان د یار له لاسه ناست یم په زړه ستړی بابا عبدالرحمن هم زړه یادوي دماغ څوک نه یادوي چې ما دماغ نن خوشحال دی دماغ مې پریشان دی نه نه زړه یادوي زړه خوشحال دی زړه غمجان دی وایي زه رحمان د یار له لاسه ناست یم په زړه ستړی په یو فلوس مې په کار نه دی درست وګړي وایي دا ټول مخلوق مې په یوه روپۍ نه دی په کار د خپل یار د لاسه زه پریشان ناست یم بس خپلې پریشانۍ ته پرېږدی په زړه ستړی نو د ایمان اول تعلق د زړه سره او دویم نمبر یې بیا دماغو سره او عام معلومات د هغې اول تعلق دا د دماغو سره او دویم نمبر بیا زړه ته راکوزېږي ولما يدخل الايمان في قلوبكم الله فرمایي ستاسو د پیغمبر په باره کې کم دماغ دی یا کم معلومات مې دی او په خوله وایي چې مونږ تصدیق کوو دا الله په دماغو کې ګرځي را ګرځي دا تر اوسه پورې زړه ته نه دی کوز شوی دا که ایمان وای اولئک کتب فی قلوبهم الايمان دا خلق دي چې د دې په زړونو کې الله پاک ایمان لیکلی ده که دا ایمان وای نو د ستا زړه ته به کوز وای اول ابتدا به د زړه نه کېدای او انتها بیا هلته په دماغو باندې کېدلی الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء د ونې ابتدا د لاندې طرف نه کېږي پورته درو په دماغ او په زړه کې لاندې طرف زړه دی ځای او باندې طرف هغه دماغ دی اوس د ایمان او د کلمة توحید دغې وضاحت بالمثال هم الله د ونې سره ورکړی چې ښکلې کلمه داسې ده لکه ښکلې ونه اصلها ثابتون چې اصل یې ثابت وي په زړه کې وفرعها فی السماء او دغې فرع په دماغو کې او عام معلومات هغې اول تحقق کېږي په دماغو کې د هغې نه بعد به بیا راکوزېږي او جدید تحقیقات وایي معلومات دوه قسمه دي قضایات دوه قسمه دي یو کتاب ته وایي خلک تاریخ الکذب د دروغو تاریخ یو انګریز لیکلی بهر تقدیر وایي قضایات دوه قسمه دي بعضې قضایا دي
صادق رښتیا او بعض قضایا دي کاذب کوم چې صادق قضایا دي هغه د دماغ په خیرانه حصہ کې یا پزله کې جمع کی او چې کوم کاذب قضایا دي دغه مستقر د مقدم د دماغ دغه مستقر مقدم د دماغ کلا لنصفعا کلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناسيه ناسيه كاذبه خاطئه الله فرمای کمنه نشو ودا تندی بیراونی سم دا سه تندای کاذبه خاطئه چې دا کذبم دی او دا خاطئ هم ختم الله على قلوبهم مهر ولا الله پاک زلونو د دوی باندې وعلى سمعهم دا وعلى سمعهم دغه دوه احتمال یو احتمال دا چې واو د عطف د پرشي او سمع عطف شي په قلوب باندې دواړه د ختم لاندې شي چې الله پاک مهر والا د دې په زړونو باندې هم او د دې په غوږونو باندې هم او دا ورسته واو دا د عطف د جمله علی الجمله د پاره بشي وعلى ابصارهم غشاوه دا بخپل منځ کې جمله شي وعلى ابصارهم غشاوه د نه بعد به عطف د جمله شي په جمله دا احتمال هم شته دا احتمال هم شته چې وعلى سمعهم وعلى ابصارهم دا وعلى سمعهم د ما بعد سره لګي د غشاوه لاندې بش نو بیا به معنا داوي چې وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه د دوی په غوږونو او د دوی په سترګو باندې پردي نو د ختم لاندې به یوازې قلوب او دا سمع او ابصار دا به د غشاوي لاندې راشي د دوه احتمال دي بنا بر ظاهر لیکن اول احتمال صحیح خوندور ده چې دا سمعهم دا په قلوب باندې عطف شي او د ختم لاندې شي او علی ابصارهم دا مستقل شي او وجه د ترجیح دغه احتمال دوه دي یو دا چې دغه شان عبارت یو ځل بل ځای راغله او انت کې سمع او قلب د دوړه دی یو ځای د ختم لاندې کړی دي یو وجه دا یو وجه علمي بلد دا وجه وایا دا نقلی وجه سوره الجاسیه دا سی عبارت تل پینځشتمه سپاره آیت نمبر 10 افرایت من اتخذ الہ هواه خبر را کما تا د هغه انسان باره کې یا پښتو کې چمنا کې افرایت من اتخذ اتعرف آیت پیژنه یا رسول الله من هغه انسان اتخذ الہه چې نیولای دی جوړ کړی دی خدای د هواه خیش خپلنا وازوله الله على علم او الله گمراه کړی سره د علم وختم على سمعه وقلبه او مهر ولای الله پاک د په وګ باندې او د پزله باندې وړه ګره د ختم لاندې راوست وجعل على قلبه او وجعل على بصره او الله تعالی اخید د پسترګو باندې غشاوتن پردا فمن يهديه نسوق بهدايته کی دتا من بعد الله من بعد اضلال الله اياه ورست د گمراه کولو د الله پاک نه دلرا چې الله یو ځل گمراه ک سوق ورته هدایت کوي افلا تذكرون ایت سنسیتنا نو ختم على سمعه وقلبه او علمي وجه هم ده علمي وجه ده د زلا او د غوږ په مابین مناسبت موجود د سترګو په نسبت باندې زړه ادراک کوي من جميع الجوانب له هر طرف نه ادراک بس د زړه توجه ده او متوجه کوي هر طرف ته عقایدی اعمالی اخلاقی متوجه کا اسمانونو ته زمکو ته شرق ته غرب ته شمال ته جنوب ته عقلی دلائل ته نقلی دلائل ته وحی دلائل ته معجزات ته محسوسات ته معقولات ته د زړه په ادراک کې یا د زړه په توجه کې څه منع نه ده ادراک کوي من جميع الجهات وغم ادراک کوي من جميع الجهات ځکه ستا مخې ته ناست که شاته ناست که پاس یم که لاندې یم که ښي جانب ته یم که ګد جانب ته یم او چې خبره کم ته یې ځکه خود دا د ختم نسبت هم ور وشه دواړو ته
کم یو شای چې د جمیع جوانبونه ادراک کی د ادراک بندول کنا د ادراک بندول هم موقوف دي په دې چې من جمیع الجهات په بند کې خط لیکل شوی مضمون دا چې د جمیع جهاتونه بند کې دغه نه بعد مهر خلق بوي خط چې د ټولو جهاتونه بند کې په کاغذ کې اڅورته وي هغه کسوړی ته لفافه ورته وي کسورته وي په لفافه کې چې کله بند کې کاغذ د هر جانب نه دینه بعد خلق مهر او دغه وجه هم ده چې د ختم نسبت زله او وګونو ته وشو او سترګو ته نسبت یوازې د غشاوات وشو نو دوی خبره معلومه شو یو خدا خبره معلومه شو چې زله او د سمع وګونه د یو طرف ته ولیکل ځکه مناسبت موجود دواړه ادراک من جميع الجوانب والجهات بخلاف تسترګو چې سترګې صرف مخې جانب نه ادراک کوي چې څوک درته مخامخ څوک در نشاته ادراک نشي کوای څوک پاس وی ادراک نشي کوای څوک لاندې وی ادراک نشي کوای او څوک بل طرف ته خیر او دس طرف دا او بل دا خبره معلومه شو چې د نسبت ختم زلته کیږي نسبت ختم وګونو ته کیږي ولی ځکه دام تجربه ده مهر په هغه شی باندې ولای کیږي چې کم شای من جميع الجوانب باندې شي نزله او غوونه چون کې کارم کوي ادراک کوي من جميع الجوانب او الله پاک بند کړي هم دي من جميع الجوانب نو ځکه د ختم نسبت ورته په خلاف د پټاینا پردا چې پردا یو جانب نم کېدای شي د کور دروازې مخ ته پردا انسان هغه طرف نه لګوي چې کم ځای ته دروازه چې کم طرف ته دروازه نه دروازه دغه طرف ته ده او پردا په دیوال باندې څوک نه راتاوي چې یو سړی ده هغه د کور باندې پرده راتاوي من جميع الجوانب پرده راتاوي نه خو چې کم طرف ته دروازه ده هم الته پرده خلق رضوان ځکه الله سبحانه و تعالی د ابصار ته نسبت وکړه د غشاوه یو خبر دویمه ده قلوب یم جمع راوړه ابصار یم جمع راوړه سمع مفرد بیا راوړه دلته قلوب او ابصار سره بیا یو سمع مفرد راوړه دا وایي د قران کریم عبارتونه سه اتفاقی خو نه دي کنه چې په حکمت نه مشتمل ان کان الانسان ناطقا کان الحمار ناهقا صدا قضیه خو نه ده دا یو مفرد او دا دوی جمع نو دا غي دوه وجه یو وجه دا چې قلوبنا مراد زوات زړه او ذات جمع کی ابصارنا مراد ذات البصر ده استرګنه عزوه ذاتنا مراد دام جمع کیږي بلکې د هر انسان سترګې دوی جمع د مفوق الواحد په خلاف د سمعنا چې سمعنا مراد د غوګونو اعضاء نه دي بلکې سمعنا مراد د اوریدلو صفت ده کم ځای کې چې غوګونه د الله پاک مرادي د اعضاء څه دي دای مرادیت په کده به جمع کړي هم ورسته ورپسې را درومي یجعلون اصابعهم فی اذانهم یجعلون اصابعهم فی اذانهم ته به جمع راوړي چې کله دا غزل مراد نو چون کې د سمعنا مصدری معنا مراد دا او المصدر لا يسمى ولا يجمع د هغه تسنیه نه ده جایزه او د هغه جمعیت نه ده جایز دی وجنه دا مفرد راوړي یو وجه ده دویمه وجه ده امام ابن عاشور په نقطه وایي دا وایي چې ګوره یو معلوم می یو شای هغه ته متعدد زلونه متوجه شي د زلونو په ادراکاتو کې اختلاف د زلونو په ادراکاتو کې اختلاف یو استاد لګیای ډیر شاګردان ناس خو د شاګردانو د عقل او د استعداد په فرق باندې الته د شاګردانو په معلوماتو په زده کړه کې فرق راځي بعض ډیر زده کی بعض لږ زده کی بعض اسی ثواب پکې وګټي نه ډیر زده کی او نه لږ زده کی اسی ثواب د پر پکې ناس نو د زلونو په ادراکاتو کې فرقي اگر کا متوجه یو شای یو شی ته متوجه شي یو کتاب مطالعه ده درې کسانی کوي یو به ډیر سجدا کی یو بل لکوند سجدا کی بل به سم نه کیزدا فرق شته کنهشته نو قلوب زړه خو د ادراک ته پرای او ادراکات ته قلوب د عقول چون کې دیو بل نه مختلف وي نو د ډیرو خلکو زلونه یقینا چې ډیر د ډیرو خلکو زلونه یقینا چې ډیر
هم په اعتبار د ذات ډیر دي هم په اعتبار د آثار او مرتبه او ډیر دي نو ځکه ډیر دغه شان ابصار دي نظر یو څوک چې شي ته ګوري یو شای به انجینیر ورته متوجه کا هغه به یو نقشه تنوع نظامی کس ورته متوجه کا هغه بل شای تنوع نظامی کس جنگی تاجر ورته متوجه یو میدانی فرض کړه داس یو میدان دته انجینیر راولا دا میدان باندې یاره دا د مارکیټ ته پر ډیر مهم ډیر زبردست نظامی کس یاره دلته چې سم پوسټه جوړه کې زبردست زائده او دلته کیلا جوړه صحیح ده او دا سیده د کیل ولا چې ورته راواله دا لوبه چې یاره دلته به د کرکټ ډیر میدان جوړ شي شایو دای ورته کتون کې ډیر دي مختلف خلق په مختلفو نظرونو ورته ګوري په انظارو کې فرق نو سترګې د خلکو ډیر دي په سترګو باندې چې په کمیت باندې ورته ګوري د خلک اثار په مرتب کېږي د اثارو په لحاظ باندې ډیر دي نو جمع راو په خلاف د سمع د غوږ کار الا بلا اوریدل دي د غوږ کار بس الا اوریدل کڅوک لږ پويږي کڅوک ډېر پويږي کڅوک انجینیر وي کڅوک فلسفي وي کڅوک نظامی وي کڅوک سیاسي وي کڅوک کلاړی وي چې سب بلای او چې په یو مجلس کې ناس وي اوریدل یو شانتي اوریدلو کې فرق نه یو شانتي اوریدل دي بس یو اوریدل نو غوږونه اگر که ډېر دي خو اوریدل یو دي نو بس مفرد راوړو علی سمعه د دې په وخت باندې الله پاک پر دې مهر والا دا امام ابن عاشور رحمه الله ډېر لوی عالم اوس تر شوی دا په خپل تفسیر لیکلی خامخای به سړی ځان لپاره پیدا کی التحریر والتنویر ختم الله على قلوبهم مهر والا الله پزړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او واګونو د دوی باندې یا پاوریدلو د صفت د دوی باندې وعلى بصوارهم پسترګو د دوی باندې غشاوتون پردې دی ولهم او ثابت د دوی لپاره عذاب عظیم عذاب لوی عذاب علماء فرمایي چې د اعذاب نه دا اسم مصدر ده لپاره د اعذاب اعذاب مصدر د باب افعال حمزه د باب افعال د لپاره د سلب المخص نو اعذاب معنا سلب العذوبت د خواغلت ختمول بیا تکلیف مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج نو اعذاب منا سلب العذوبه ختمول د خوان او ختمول د خوان اغا مشقت او تکلیف نو ځکه د عذاب کلمه په تکلیفونو کې استعمالېږي کني سوال به در باندې وارد چې عذاب خو په تکلیف کې استعمالېږي الان کې عذاب ماخوذ ده د عذاب نه عذاب خو خرلت ده وای یو په تکلیف کې څنګه استعمالېږي درې الفاظ دي عذاب عقاب نکال درې ور قرآن مجید کې مستعمل عذاب خو دلته مستعمل ان الله شدید العقاب دلته مستعمل فاخذه الله نکال الاخره والاولى دلته مستعمل سفر عذاب د عقاب نه هم عام ده مطلقاً د نکال نه هم عام ده مطلقاً عقاب هغه سزا ته وایي هغه تکلیف ته وایي چې انسان ته ملاو شي د ارتکاب د جرم نه بعد چې د څه جرم کړ څه ګناه کړ او عذاب مطلق تکلیف ته وایي کده د جرم دی وجنه کړی هم او که اس امتحان هم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وفي ذلكم بلاء من ربكم بلاء امتحان توای نو عقاب هغه جرم توای چې د هغه سزا او تکلیف توای چې د ارتکاب د جرم نه بعد او عذاب مطلقاً تکلیف توای که ارتکاب د جرم یو کاسي امتحان عذاب او نکال هغه تکلیف سزا توای چې انسان ته ورکې دی او جرم نه دی وجنه او داسې سزا ورکې چې د دې سزا نه بعد دا بیا دا کار ونه کی په ټول عمر باندې هم دا سزا چې ورکې به دې ته نکال وای لکه د فرعون بریک الله فرمای فاخذه الله النکال الاخره والاولى داسې سزا مې ورکړه چې نکال وای او غر کې کنه د غر کولو نه بعد بدايه کارونه وکي د مرګ نه بعد
په خلاف د عذاب نه چې عذاب مطلق سزا ته وایي چې د عذاب نه بعد هغه انسان هغه کار ته بیا عود کوي بیرته بیا کوي او کنه یې کوي او مطلقاً چاته سزا ورکړي د یو جرم نه بعد هغې ته عذاب ولهم عذاب عظیم او دوی دپاره عذاب دی عظیم لوی او د هغې لویي یوازې الله پاک ته معلومه ده ځکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جهنمیانو ته الله پاک په جهنم کې داسې عذابونه تیار کړي دي لا عین رأت او لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دی یو انسان په زړه باندې هم چېرته نه دي راغلي عظیم لا يعلم كنهها الا لله سبحانه وتعالى یا لا يعلم كنهها الا الله سبحانه وتعالى داغي كنها داغي مقدار داغي کیفیت هغه صرف اور صرف یو الله پاک ته معلوم